د الله تعالی اراده داسې ده چې هغه څوک نشي ماتولی. هغه چې څه غواړي نو کوي. نو الحمدلله چې کله مونږ الحمد وایو نو په دې کې د ټول معنی راغله چې ټول شکر او ټول تعریف د الله دپاره دی او دې ته وایي حمد. نو اوس مونږ پوه شو چې دا صرف تعریف نه دی بلکې په دې کې شکر هم دی. او په دې وجه چې کله مونږ وایو چې الحمدلله نو دا داسې لویه کلمه ده او دا د الله تعالی دومره خوښه ده چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا کلمه شکر ده. د دې په جواب کې الله تعالی فرمایي چې زما بنده زما شکر ادا کړو. د الله تعالی دا کلمه ډیره خوښه ده الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کو زما په امت کې الله تعالی چاله ټوله دنیا ورکړي او هغه الحمدلله وایي نو دا کلمه د ټولې دنیا نه زیاته افضله ده. قرطبي رحمه الله فرمایي چې د دې مطلب دی چې د ټولې دنیا ملاوېدل دومره لوی نعمت نه دی لکه څومره چې د الحمدلله د ویلو توفیق چاته میلاو شي. ځکه چې دنیا خو فانی ده لیکن د دې کلمې ثواب به باقی پاتې شي. الحمدلله ویل تله درنول واله کلمه ده. دا داسې وزنی کلمه ده چې د دې سره به تله یعنی میزان ډکه شي او د ځمکې او اسمان په منځ کې چې کومه خلا ده نو دا به ډکه شي. دا داسې لویه کلمه ده.